وباسه. نو دا هغه بنده د الله و چې یو څو کاله مخکې د الله ته ویلي وو یا الله چې ته څه راکړې زه ورته محتاج یم. هغه رب وله داسې ومنله چې پیغمبري وله ورکړه نو اخوا نور څه ورکړي. نو دا ډېره ښایسته دعا ده، غواړئ یې د الله نه او په دې کې د الله هر څه درکوي. یعنې دا تا صرف د رزق دغه ونه غوښته چې یا الله ماله خوراک راکړه، تا هر څه وغوښته. یعنې یو سړی بچو ته ضرورت لري، بچي څوک ورکوي؟ الله ورکوي. موږ ته محتاج یو، مال ته، کور ته، سکون ته، راحت ته، عزت ته، دیندارۍ ته، دې هر څه ته موږ ضرورت لرو او دا هر څه د الله په لاس کې. او تا دا دعا وغوښته داسې غونډه او لنډه چې یا الله څه چې ته راکړې زه ورته محتاج یم. کم خیر چې تا ستا د طرف نه راځي نو زه ورته څه یم؟ محتاج یم. نو الله به دله هر څه درکړي. او دا درته فایده ذکر کړو چې د مخلوقاتو د در نه مخکې د الله در لځه او داسې مه کوو چې تا اول د مخلوقاتو د در دروازه ټکوي چې هلته کار ونه شي بیا د الله طرف ته ځي او بیا هم تجربې کې دغه نه منلی کېږي. تر الله سره مضبوطه رابطه ساته چې الله سبحانه وتعالی ستا د مسلې حل کوي او که نه حل کوي، تا د رزق درکوي او که نه درکوي، ته ورته بیا وګوره. یو مخلوق ته به دې نه محتاج دی، غیبي مرستې به در سره کوي. او چې کله اوس ستا رابطه صحیح مضبوطی او ستا پې یقیني او ستا پې ښه ګمان د یو څو خبرې لازم. زموږ دا مسافر وروڼه چې دي دې کې اکثر چې د هغه په مسلو کې ګیري او دلته څوک دغه نه راځي مسافري څوک دې دپاره نه کوي چې سیل سپاټوله راځي او دا بعض نیمو نه بس زمونږ حالات جو ښه او دغه هسې بس یو خبرې له رنګ ورکوي. حالات چې د چا ښه او رزق پراخ او مسلې برابرې نو څوک لیونی دی چې خپل کور او کیله او د مور پلار خوا او د ښځې او د بچو خوا پرېږدي. الا اوس کې دی چې سړی د علم زده کولو له بهر ملک ته ځي، بیمارۍ دپاره ځي، تجارت دپاره څه وخت دپاره ځي، بیا راځي واپس. خو د عامې مسافریانې چې زموږ دا خلک کوي خو دا د رزق دپاره کوي چې پراخه رزق ورته میلاو شي، روزي ورته میلاو شي. او ته ورته نن ووایه چې ستا د کار بندوبست زه په ملک کې کومه ښه ټیټ ښه برابر یقیني دی، سبا ټکټه لیځي. بعض نیم بګشتي هغه کلونو والا ابرو دا ته یو کس یو یاد کوي زموږ دیره کې دی 19 کال د جنایت دی. دا بیماران دي، زه د بیمارانو خبره نه کوم. نو دې مسافر وروڼو دپاره دا دعا ډېره قیمتي دعا ده. هر مسلمان به غواړي ځکه چې هر مسلمان محتاج دی الله ته. خو دوی دا یعنې تګ و دو کې دي چې زموږ د رزق پراخه شي او موږ ته حلال روزي میلاو شي. نو د دې دعا ورد دا ډېر کوي او په مخه یې وایي. قرآني دعا ده، قرآني. دا بعض زموږ باره کوي دوی دعاګانې نه مني. دا اوس موږ دعاګانې نه منو. پوره د دعاګانو د اذکارو باندې مې کتاب لیکلی دی او شروع مې کړی د هغې شرحه کوم او دوی دعاګانې نه مني. دا ولې داسې وایي؟ که چېرته دې مولوي صاحب یا دې امیر صاحب یا دې صابیاق صاحب د ځان نه یو ذکر جوړ کړو چې قرآن او حدیث کې نشتي او ما پرې رد وکړو چې دا نشتي، نو بس په ما باندې فتوا ولګېده چې دی د الله د ذکر نه څه دی؟ منکر دی. رنګې مسلې له څه ورکړو؟ ګوره زه د الله د ذکر نه یم منکر، خو ستا د دې طریقې نه منکر یم چې دا په شریعت کې نشتي. الحمدلله موږ دعاګانې منو او ښه ډېرې د الله نه غواړو او موږ ګوره دعاګانې صرف د الله نه غواړو. الحمدلله موحدین یو او په مخ یې غواړو. الحمدلله. ښه 14 قسمې ذکر کړي وي د مخکینو خلکو دپاره د وروستنو دعا. مخکینی خلک ګوره څوک ته یاد کا؟ مخکینی خلک صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین او د دین دا مشران، دا ټول په پخوانو کې راځي. ورستنی به د دوی دپاره څه دعا غواړي؟ ورستنی یعنې راتلونکي په دوی پسې چې کوم دي. دا دعا الله په سورة الحشر کې ذکر کړې ده چې مؤمنان بندگان د تیر شوو مسلمانانو دپاره دا دعا غواړي. هغه څه ده؟ یاد یې کړه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ای ربه زمونږه بخښنه وکړه موږ ته او ورونو زمونږ ته
الذین سبقونا بالایمان، اگه چی مخی زمنگ نے حاصل کرده ده ایمان، یعنی زمنگ نے ایمان تا مخی شوی دی. نو یا اللہ منگ تم بخنو که دوی تمو که ولا تجعل فی قلوبنا غلا، او ما چو پزرونو زمنگ کی خبگان یا کینا یا حسد یا دشمنی للذین آمنو دا آغا چا دا پارا چی ایمان روڑے دے. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب زمنگ یقینا تا نرمی کون کے او خاص مہربانی کون کے. خیالم دے دی دعات یا اللہ او بخا منگا او سوک زمنگ رونا کم رونا چی ایمان تا مخی شوی دی زمنگنا، او یا اللہ زمنگ زرونا گوی تا پاک کا. سبرا خیست دعات او دا دلیل لے پا دیبانی گورا دا اللہ دا اوچتو مؤمنانو صفت ذکر کرے. علماء وی چی سوکم صحابہ کرامو تا پزرکی سساتی یا تابعینو تا یا تابعینو تا یا دا دین دی مشرانو تا، نو دے پا مؤمنانو کی ندی، پا آگا اوچتو مؤمنانو کی ندی دا کمو چا اللہ ذکر کرے تھی. لکه اوس د نن سبا روافظ شیعهګان تاسو ویلي د دوی هر وخت موضوع هغه صحابه کرام پسې خبرې دي. مؤمن خدا وایي چې یا الله هغه پخوانو ته زما زړه څه کا صفا کا، او دې پسې لګیا دی بیان کوي، او دې وایي چې صحابه کرامو کې والعیاذ بالله منافقانو، صحابه کرامو کې والعیاذ بالله مرتد دي. دا د دوی عقیده ده. نو زړه ورته پاک دی؟ زړه خو یې ورته داسې ډک دی چې تپوس یې مه کوه. نو دا د مؤمنانو صفت دی چې د خپلو سلفو مشرانو دپاره به دا دعاګانې غواړي. ولسم قسم دعا د شیطاني وسوسو نه د ځان بچ کولو دپاره دعا، دې ته څوک ضرورت لري؟ ټولو ته ضرورت لري که نه؟ نه. یو سړی دا غواړي چې ما الله د شیطان د وسوسو نه بچ کړي، دا به څوک کي؟ یو خاص سړی وي؟ هر سړی ورته ضرورت لري. ولې؟ ځکه چې شیطان صرف د احمد یا د زید یا د خالد یا د منصور دشمن دی. هغه د ټولو دشمن دی، هغه د ټولو دشمن دی، او ټولو ته به وسوسې راچي او کوشش به کوي چې خراب یې کړي. نو هر وخت کې موږ دا ضرورت لرو چې الله موږ د شیطان د وسوسو نه څه کړي؟ بچ کړي، او دا هغه د جال نه او دا هغه د چال نه، او دا څومره نافرمانیانې چې په دنیا کې کېږي، دا څومره نافرمانیانې چې رواني، د شیطان پکې لاس دی که نه دی لاس؟ د شیطان پکې لاس دی. نو دا دومره قیمتي دعا د سورة المؤمنون کې ده، دومره قیمتي دعا سورة المؤمنون کې ده. او دا درته ویمه د دې دعا قیمت معلوم که بیا دا دعا الله خولی د خپل پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم وی ته دیسی وایا. چا ته ویلی دی؟ پیغمبر ته وی ته وایا دیسی. نو چې پیغمبر ته کوم دعا خولی به څومره قیمتي دعا وي. دعا څه ده؟ ربي اعوذ بك من همزات الشیاطین، ای رب زما پناهی غواړم په تا سره د وسوسو د شیطانانو نه. واعوذ بك ربي ان يحضرون، او پناهی نیسم په تا سره ای رب زما د حاضرېدو د هغوی نه ماته. دو خبرې شوې، یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې، یعنی ما بچ کا د شیطان د وسوسو نه، من همزات الشیاطین. او دویمه، او یا الله د دې نه مې وساته چې د شیطانان زما خواله راشي او ما ته راجمع شي. ځکه چې شیطانان چې ستا خواته راجمع شو نو څه به کوي؟ وسوسې به در راځي، تا به ګمراه کوي. نو تا الله ته دا وایي چې یا الله دې دونه مې وساته، د شیطانانو د راجمع کېدو نه مې وساته چې راشي زما خواله او حاضر شي، او یا الله د شیطان د وسوسو نه مې وساته. او الله ستا دا دعا قبوله کړي. نو پاتې څه شو؟ چې الله تا د شیطان د وسوسو نه وساتي، او شیطان د شیطانانو په تا باندې د راپڼ کېدو نه تا بچ کړي، نو څومره ته کامیاب ترین انسان شوي، څومره کامیاب. او اسانه دعا ده، ګورې داسې ګرانه نه ده. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون، سورة المؤمنون کې دا دعا.
آیت نمبر 99 او 98 97 98 دویم ذکر اولنی دغه دعا ده دویم ذکر سورة الناس ویل سورة الناس پیجنی کم سورت ده قل اعوذ برب الناس دلته دا سورت پورا ذکر شوی ده ورسره ترجمه هم ده ته پورا سورت نه ذکر کوم نه ترجمه خو دې سورت کې دی چې من شر الوسواس الخناس یا الله ومې ساته د شر د وسوسو اچونکي نه څوک دی شیطان دی نو په دې سورة الناس کې هم دا خبره ده سورة الناس سحر او د ماښام په اذکارو کې شته څو پیرې دی 3 پیرې 3 پیرې تا د سحر په اذکارو کې وي 3 پیرې تا د ماښام په اذکارو کې وي او بیا په هر فرض مانځه پسې یو پیر دی سورة الناس نو ته چې دا سورت وې الله به تا د شیطان نه بچ کوي خو چې ته په اخلاص سره وې په یقین سره وې او په اهتمام سره وې ورپسې ګوره اتلسم وایي د حسدګرو کینهګرو خلکو د حسد نه د پناهۍ دپاره دعا دا قرآني دي ګوره سنت کې یعنې حدیثونو کې چې کوم راغلي هغه ډېرې زیاتې دا به راځي په خپل ځای کې موږ کې هر سړی دا ساتي چې الله ما د حسد نه د چا د حسد نه مې بچ کړي چې ما سره څوک حسد ونه کړي یا که کوي چې نقصان ما ته راونه رسي او چې ما الله د خلکو د کینو د نقصان نه وساتي ما الله د بد نظر نه وساتي دا موږ ټول غواړو که د هغې دپاره یې راوړی دی دعا او ذکر سورة الفلق پیژنې سورة الفلق کم یو قل اعوذ برب الفلق نو اوس د دې صورت د ترجمې ته صرف ګوره قل اعوذ برب الفلق ته ووایه پناهي غواړم په رب د ښکاره کولو سره چې سحر را ښکاره کوي من شر ما خلق د شر د هغه شیز نه چې الله پیدا کړی دی هر شی پکې راغلی ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې واله نه هر کله چې تیاره راوغوړی یعنی د شپې د شر نه ځکه چې شپه کې شر ډېر ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې څوک دي جادوګرې ښځې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کړي دا 2 سورتونه یاد یې که واله وظیفه واله قرآني وظیفه واله نبوي وظیفه هغه وظیفه چې د چا مجال نشته چې تا ته دا وایي چې دا وظیفه ستا کمزورې ده یا دا بې سنده ده د بې سنده وظیفو باندې چې موږ خفه کېږو موږ دا وایي ولې موږ سره په شریعت کې وظیفې نشتې سره صحیح نشته وظیفې قرآن کې شتې حدیثونو کې شتې نو څه ضرورت دی چې د ځان نه پکې وظیفې جوړو دا کار وکړه داسې به وشي او دا کار وکړه داسې به وشي نو هغې ته ضرورت نشته چې موږ یې کوو موږ سره الحمدلله ښه باسند روایات شتې قرآن کې اذکار شتې دعاګانې شتې ګوره سحر ماښام 3 پیرې سورة الفلق وایه سورة الناس وایه سورة اخلاص وایه سحر ماښام اذکار کې دا شته سحر ماښام اذکار تفصیل روان دی نور هم دي انشاءالله په خپل ذکر راشي هر منځه نه بعد یو پیر وایه یو پیر ځکه د کتاب کې لیکلي دي وایي دا دواړه صورتونه ډېر کمالي صورتونه دي څنګه چې په دې کې د حسد او د وسوسو علاج دی نو دغه شان د سحر جادو کوډو منترو او د بد نظرۍ علاج پکې هم دی بلکې د هر مصیبت نه د بچ کېدو علاج دی ته سحر ماښام دا وی چې یا الله زه پناهي نیسم په تا پورې د شر د هر مخلوق نه او د شر د جادوګر نه او د شر د حسدګر نه او د شر د شیطان نه نو پاتې څه شو او چې الله تا بچ کړي دی هر څه دا په دې کار نه کېږي ته تعویض غاړې ته اچولی دی والله به ما د مصیبتونو نه بچ کړي دا تعویض دی که نه دې تعویض داسې چل دی دا نه دی سورتونه وایه د سحر ماښام اذکار وایه الله ته فریاد کوه الله ته جاړه قرآن تلاوت کوه دعاګانې وړه الله به دې بچ کړي نه ویم یې نه ګورم یې نه ذکر کوم نه خو مرۍ ته اچو وایي چې قرآن کې شفا ده قرآن کې څه ده شفا دا خبره خو صحیح ده خو چې کله ډاکټر تاله دوایي درکړي ته بیمار یې سینه دې خرابه ده او تاله ګولۍ درکړي چې دا به خورې
ګولو په ډبي کې د سورې کړی او تار دی ورته اچولی او غاړې ته پرتي څه چلې لکه تا ولې ډبې غاړې ته اچولی دی جی زما سینه خرابه ده نو خو ته خو د ډبې کولا که ګولۍ دې وخوره ښه به شي که نه تا غاړې ته ډبې اچولی ښکته ځي اوبه راځي قرآن کې شفا ده خو چې سړی ولولي سړی پرې عمل وکړي دا نه چې تا دې تعویض جوړ کړی دی غاړې ته دې اچولی دی او د ماشوم خېټې ته دې اچولی دی او د نو د میخې لکۍ ته دې اچولی دی بیا ادبي د قرآن ته پکې بیا ده او د ده غاړې ته پروت دی د ده ښځې غاړې ته پروت دی دوی پکې کله کوروالی کوي او کله د یو محفل ته ځي کله بل ته ځي او قرآن چې دی هغه غاړې ته پروت بلکې بعض دغه مولیان دا بدعتیان هغه زنانو له دا تعویضونه ورکوي د کومو زنانو چې ماشومانان نه کي نو ښه باقاعده ورته دا وی او موږ سره کتابونه پراته دي په کتابونو کې دا نسخې لیکلی شوي دي موږ سره یې ښودي چې که څوک یې نه مني چې ورته ښایي او تاسو به لیدلي مې ځکه چې هلته نږدې وخته پورې خو دا قصه ډېره زیاته وه اوس لږه کمه شوې نو دې زنانه له تعویض ولیکي وایي دا به په خپل ورون باندې وتړي کوم ځای به وتړي دې سیم چې تا اورېدلي په ورون به یې وتړي قانو دې کې څه دي که ته بې رد وکړي چې دا خو منتري نه نه وایي دا زموږ تعویض منتر او کوډو والا نه دی دا کم یو تعویض دی په دې کې قرآني ایتونه دي نو بې ادبه د قرآن ایتونه څوک په ورون باندې تړي یا وی په خېټه زنانه ته وی په خېټه پورې خېټې لاندنۍ حصې پورې به وتړي څومره بې ادبي ده قرآن نو الحمدلله دا صورتونه شتي که نه دا تاسو ته داسې وظیفه ده شروع کړئ په دې باندې انشاءالله تاسو په د مخکې نه عمل کوئ نو که د مخکې نه کوئ نو ښه پرې مضبوط شي او که نه یې کوئ د نن نه یې شروع کړئ او ته ګوره چې الله تا د بیماریانو نه ساتي او که نه ساتي بیا الله تا د حسدګرو نه به څنګه ساتي الله به تا د بد نظر نه وساتي الله به تا د شیطان د وسوسو نه وساتي دا صورتونه وایه سحر ماښام او په هر فرض مانځه پسې ورسېدی بې که نه دې درسونو کې وظیفې تقسیمیږي او اجازې هلته ګوره په اجازو هم غټ کار روان تاسو له ما دومره پرې اجازې درکړې شکر د الله نه ادا کوئ هلته اجازه غټه قیسه ده او تاسو ته دا درس د اجازو جوړلی چې دا وایه او دا وایه هلته په اجازو غټ کاروبار روان څه چل دی هلکه ما ته وایي د لیونی سپی چې وچیچي نو د هغه د دم اجازه ما سره ده تا له چا درکړې د پلاني پیر راکړې ده هغه اکثر برز وړاندې کړي مې نو چې ته ورننوځې نو چې دا اجازه ده نو اوس که ته دا ووایې چې د پیر صاحب دا کار غلط دی او دا طریقې غلط دی نو د عوام ته ته ووایي خوله به دې ماته شي تندر د اسمان به په تا ولګي د هغه سره اجازه ده ورته وایي چې کار یې غلط دی اول خو ما په دې پوه کې اجازه وایي څه ته به دم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې قرآن کې عام اجازه الله ورکړې ده چې په قرآن کې شفا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا طریقه ښوولې ده د دم د اچولو په خپله به هم په ملګرو دم اچو ملګرو ته هم ویلو چې څوک چاله په دم اچولو فایده ورکولی شي نو فایده ورکوي عامه اجازه ده که نه ټول امت ته اجازه ده ټول امت ته اجازه ده چې قرآن